بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه هوپیتک ډاکټر او هربلیسټ یم. زما نوم شبیر احمد دی. ملګرو موږ یو ټاپک باندې خبره کوم. زموږ په معاشره کې زموږ خلکو کې یو خبره دا ډېره مشهوره ده چې کله تاسو زکام وشي او تاسو چیسټ انفیکشن وشي، سینه خراب شي، نو په دې ورځ کې تاسو کوشش کوئ چې کیله مه خورئ، ځکه چې کیله خوراک سره تاسو زکام لا فلوه کېدی شي او تاسو چیسټ انفیکشن د سینې خرابتیا نور هم فلوه کېدی شي. او بیا ورسره دا هم ویل کېږي چې د مالټي کیلو خوراک هم بالکل ونه پکار، ځکه چې دا تاثیر یخ دی او د دې خوراک سره د سینې انفیکشن نور فلوه کېدی شي، سینه نور خرابېدی شي او زکام هم خرابېدی شي. آیا د دې خبرو کې څه حقیقت شته؟ میډیکل پوینټ اف ویو سره تاسو دا ایکسپلین کوم چې تاسو ته کیله او مالټا په زکام کې او په چیسټ انفیکشن کې خوراک پکار دی یا نه دی پکار، د دې څه فایدې او څه نقصانات دي. پاکستان کې زیاتره خلک چې کله د زکام ښکار شي نو وایي چې کیله مه خورئ، ځکه چې دا یخه ده او سینه خرابوي او زکام راولي. میډیکل پوینټ اف ویو سره دا خبره بالکل صحیح نه ده. کیله کې داسې ویټامین دي چې هغه د زکام او د چیسټ انفیکشن لپاره ډېر زیات افادیت لري، ډېر زیاته فایده لري. چې کله تاسو په زکام کې یا په چیسټ انفیکشن کې کیلې استعمالوئ نو کېدای شي چې ستاسو چیسټ انفیکشن ډېر ژر ختم شي او زکام مو ډېر ژر ختم شي. دا خبره بالکل صحیح نه ده میډیکل پوینټ اف ویو سره چې دې سره زکام یا چیسټ انفیکشن پیدا کېدی شي، ځکه چې په کیله کې پوټاشیم لیول ډېر ښه راوي او ویټامین سی هم پکې موجود وي. داسې نور قیمتي ویټامین دي پکې. نو ویټامین د زکام او په چیسټ انفیکشن کې ډېر سره ادا کوي، د هغې اګینسټ یې د هغې خلاف یو مهار جوړوي او قوت مدافعت مضبوطوي. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې تاسو کیلې زکام یا چیسټ انفیکشن ستاسو نه به زیاته خرابه شي. کیله تاسو بالکل خوړلی شئ. کیله کې فایبر دی، ویټامین سی ده، میګنیشیم دی، پوټاشیم دی، دا ډېر زیاته فایدې لري. په چیسټ انفیکشن کې په زکام کې بالکل تاسو کیلې خوراک استعمالولی شئ. په دویم نمبر باندې ویل کېږي چې مالټه مه خورئ، کیلو مه خورئ او نیمبو مه استعمالوئ، ځکه چې زکام او چیسټ انفیکشن ډېر سره سوله کېږي. میډیکل پوینټ اف ویو سره دا خبره هم بالکل صحیح نه ده، ځکه چې په مالټه کې، په کیلو کې او په لیمبو کې چې څومره ترش میوې دي په هغوی کې د ویټامین سی لیول ډېر زیات سوی وي. نو ویټامین سی چې بندی هغه د زکام لپاره د ساه چې څومره مسلې باندې لپاره ډېر ښه رول ادا کوي، ډېره فایده ورکوي. تاسو مالټا، کینو او نیمبو بالکل استعمالولی شئ. نیمبو چې په قهوه کې استعمالولی شئ، قهوه ډېر زیات افیکټیو وي سینې لپاره. د ادرک قهوه دا کې تاسو نیمبو اچوئ نو هغه نور هم زیات مؤثره شي. بیا په مالټا هم تاسو استعمالولی شئ. په دې کیله او په مالټا خوراک کې په زکام او چیسټ انفیکشن کې چې احتیاط تاسو له کولی دي هغه دا دي چې کله کیله او مالټا زیاتره په ژمي کې وي، نو په ژمي کې هغه چې پرته وي نو یخوالی کوي. نو بس صرف دا احتیاط پکار دی چې تاسو هغه حالت کې مه ناخلئ چې یخه وي. کوشش دا کوئ که چې د ورځ وي نو ورته لږ ساعت کېدی چې تودېږي هغه مالټا، کیلو او کیله هغې نه پس خورئ، او که نه د ماښام نه پس استعمالوئ نو بیا د وخت اور ته نیسئ چې تودېږي بیا استعمالولی شي. نو امید به ملګرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. په دې چینل ډاکټر شبیر پښتو باندې تاسو لپاره زه مستندې مشورې او مستندو روایانو باره کې معلومات درکوم. که دا ویډیو مو خوښ شوي وي بیا خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. او زما دا چینل په یوټیوب باندې ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو ته شفای کامله ورسي، کور سره زما خوشحاله اوسئ. الله حافظ.